درنو دوستانو سلامونه، هرکلی مو کوم چې د انلاین مرکې پروګرام ګورئ. د چین د 14 ملي ولسي کانګریس دوهمه عمومي غونډه او د چین د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د 14 ملي کمیټې دوهمه عمومي غونډه به په جلا جلا توګه د مارچ په 5 او 4 نیټه د دغه هیواد په پلازمینه بیجینګ کې پرانیستل شي. هر څوک چې غواړي د چین په اړه ښه وپوهیږي باید دغه دوه مجلسونو ته پاملرنه وکړي، ځکه دغه دوه مجلسونه د چین د سیاسي نظام مهم مجلسونه دي او د چین د ټولنې او اقتصاد د پرمختګ د ښودنې یوه مهمه کړکۍ بلل کیږي. نو مخکې تر دې غواړو په کابل کې له ځینو عامو وګړو څخه اړوند سروې وکړو چې په دې تړاو یې معلومات او نظریات څه دي. راځئ په ګډه یې راسره وګورئ. تاسې د چین د 2 ملي غونډو په هکله معلومات لرئ؟ نه، معلومات نه لرم. نه لرو، هیڅ معلومات په دې اړه کوم معلومات نه لرم. نه، د دې غونډو په باره کې موږ هیڅ معلومات تر دم ګړۍ پورې نه لرو. څومره چې دغه دوه غونډو په اړه زه معلومات لرم د دې له خاطره ترسره کیږي چې هر کال د حکومت د کړنو او د حکومت د چارو اړوند د خلکو نظریات او وړاندیزونه راواخیستل شي، بیرته هماغه اداراتو ته وسپارل شي او هغوی خپل راتلونکي کال پلان د همدغه نظریاتو او وړاندیزونو په بنا باندې جوړ کړي تر څو خلکو ته ښه خدمت وکولی شي. د دغو غونډو موخه او هدف څه ده؟ دا 2 ملي غونډې ولې په هر مارچ میاشت کې ترسره کیږي؟ دا کوم بل وخت کې نه ترسره کیږي؟ یو کال کې ولې دا دوه ترسره کیږي؟ د چین ملي غونډې ولې هر کال ترسره کیږي او د دغو غونډو موخه څه ده؟ په بخښنې سره په دې اړه باندې هېڅ کوم معلومات نه لرم. که تاسو په دې باره کې معلومات راکړئ ماته چې دا د څه دپاره دي او موخې یې څه دي. ښه، له دغه مرکو څخه څرګندیږي چې یو شمېر افغانانو په دغه مرکو کې دغه دوه پوښتنې کړي دي چې د چین دوه مجلسونه څه دي، دغه دوه مجلسونه څه ارزښت لري. نو موږ په ننني پروګرام کې د دغه دوه پوښتنو په باب په لومړي ځل د AI تخنیک په کارولو سره د CGTN د پښتو څانګې له AI خبریالې غوټۍ سره مرکه کړې ده. اغلې غوټۍ سلامونه، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ مرکه مو ومنله. مهرباني. وعلیکم السلام، مننه. زه هم تاسو او د STR نیوز ټولو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. دوه مجلسونه د چین ولسي جمهوریت د ملي ولسي کانګریس او د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس عمومي نوم دی چې له 1959 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. د هرې دورې ماموریتي موده یې 15 کلونه دي. د دغو دوو مجلسونو استازي او غړي د عامو رایه ورکوونکو د ګټو په استازیتوب پکې ګډون کوي. دوی په بېلابېلو ساحو کې د عامو خلکو نظرونه او غوښتنې راغونډوي او د دوو مجلسونو په موده کې یې د حکومت اړوندو څانګو ته وړاندې کوي. دوه مجلسونه د چین سیاسي نظام دی او په چین کې د ټول بهیر د ولسي دیموکراسۍ څرګندوی کوي. لکه د چین د ملي ولسي کانګریس استازي د بېلابېلو کچو د ولسي کانګریسونو په انتخاباتو کې انتخابیږي او دوی له بېلابېلو سیمو، قومونو او ساحو څخه راغلي. د چین د 14 ملي ولسي کانګریس په استازو کې د څه نه څه 40 څارنې برخه کارګران، بزګران او کسبکاران دي. د ګراس د چین د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې غړي هم له بېلابېلو ګوندونو، ولسي دړو، قومونو او ساحو څخه راغلي او زیاتره غړي یې د چین کمونیست ګوند غړي نه دي. د هیواد ټول واکونه د خلکو په لاس کې دي، نو دغه څه خلکو ته ښه خدمات کولی شي او د خلکو ګټې تامینوي. دا د ټول بهیر د ولسي دیموکراسۍ څرګندوی کوي. د بېلګې په توګه د چین په 11 ولایتونو، سیمو او ښارونو کې د قانون د جوړونې په پار د چین د ملي ولسي کانګریس د نمایندګیو شمېر 32 ته رسېدلی دی. دغه کانګریس د دغو نمایندګیو له لارې له خلکو سره نږدې تماس نیسي او په دې مناسبات په اساسي ساحو کې د عام خلکو اوازونه په مستقیمه توګه د هیواد د قانون جوړونکو ارګانونو ته رسېدلی شي.
د ټول بهیر ولسي دیموکراسي په هر ځنځیر هره خوا او هره ساحه کې ترسره کیږي د داسې سیاسي نظام په رڼا کې د ټولو خلکو خوښیارۍ او ځواکونه راغونډولی شي څو د اقتصاد او ټولنې پرمختګ پیاوړی شي او خلکو ترې ښې ګټې واخلي. اغلې غوټۍ له تاسو څخه یو ځل بیا هم ډیره زیاته مننه کوم چې په نننی پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ او پوښتنې مو ځواب کړې. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام مو په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای پامان.